زمونږ د کلي میلر راځي چې وګوره ساري چې دا ګران دي ګوردان دي اختر ته دوره دی پاتې چې ساري به ګراني وي ګورداني کې به راځي ما سره ګورو راځي. चलिए शुरू करते हैं. यार तेरी वही नो दादा वो कर वाले का के बजादा पखरट मेरा बिगड़ता है बाजार हो मरगरी ढेर खवा दे ना दे बखुरुस तो पता लगी दा से खबर आला ये ले कोर तो बोलू हां साथ है बा हां पर ये खले को कुर्बानी बस सही ده نو دا ګورو کنه نن خو د مردان په منډو کې توبه خدای توبه داسې ریټونو چې اسمان سره خبرې کولې دا وړه غونډه کې څخه چې کوم تاسو تخکاری د دې چې 2 لک روپے وایي نو تاسو اوس په خپل سوچو کې چې د غټو سارو به 100 روپے نو چې د دې اتی عمر راسخې چې کم دینو را دغه با کم اس کم 15 لک روپے وایي نو بازار خونن سبا ډیر زړ ټیک چلیږي راشه کنه لاله جنا باندې خلک خدا ولا فوقا ولا وتر ده بس کړه دا خو ډیر ګران نه دي بس بازار ټیټ را خلک بسنی پوټي یاره بازار ټیټ ته هو روستو پر دې پته لګي دا بارزانی کی هغه کډی سره شت کې پته ورته ولګي ها نو نن چې د کور نه را بخر شوم داسې د منډې ته وروتلم نو منډې نن ډیره زیاته ګرمه و ما به راشه یو شارټکټ غونډه کې ویلاګ به جوړ کو زمونږ په کلی کې هو اسم یو کال پس داسې منډې لګي بازار خو یار ډېر ښکلی بازار اوس کال ډېر ټیټ بازار ساری ختم وګشتره ساری یې پستور باټ پنه مو پنه شو کله یار ساری خو ما پرون ختم کړی خو نن مې ولس واشته خر شو دا شوګر دی خو یاره بازار ډېر ټیټ نه دی بازار ډېر مزیدار بازار دی خلک د تیر بازار ته وو او سکان ماته وکي داسې بازارو چلی دی چې دا خلک به یاد ساتي بیا به میاش مخ کې ساري دي میاش مخ کې به ساري علي خو د به اختر پشپه پته لګي اختر پشپه هم ټیټي د تبه هم کني دا خبره یاد ساتي نو بس چې پاتې شنو بو به زی کور دا کنه پاتې کېږي نه تماشا کوه خلک بازار لماته وکي سارو بچي به ګوري شهر سالالو خو ماته وکي دا خو ها نه بای پیر کنه مطلب نن خو د ریټونو او د سارو اسمان سره خبرې کولې مرګرو ستاسو ذهن سمني چې ریټونه برا پریوزي او کنا نور به برشي اختر ته یو ورځ پاتې دا او ساری ډیر زیات پاتې دي د ستاسو ذهن په مطابق باندې خپل رائے راکې دا ساری به ټول خرڅيږي او کنا پاتې کیږي به په دې غوا وختي را سلانجه دا او دالکان نه خرڅي دغه دی ولار د خاندي نه خرڅیو نه اغیله ورکیو نه پرېږدي ځان ته پته نه لګي چې څه لانجه ده پې پتبلا که روپے واشتا پتبلا که روپے خرڅ کړه ورشه عمره ورسره بازار ډېر ټیټ نو الله دې خیر وکړي او کېدای شي دا ساري دې دي بس الله دې په موږ خپل رحم وکړي خو بازار ډېر ټیټ او ګاګ هم نشته ګټنه به تپوس وکړو غاښونه یې وګوره که سوچ میں کولو ویم داسې منډې خو زمونږ په کلي کې یو کال پس لګي ویم راشه چې دا ځای یو وړه غونډه کې ویډیو وکړو که نه دا یو کال پس دا منډې زمونږ په کلي کې لګي کیدای شي یا موږ جمدي یو او یا نو یو وایه ورته محمد کټې سوي